د کندوز امنیه قومندانۍ سرتیرو هغه کس نیولې چې غوښتل یو اندازه نشه یي توکي قاچاق او نورو ولایتونو ته انتقال کړي. د مسؤلینو په خبره نیول شوی کس د بدخشان ولایت اصلي اوسیدونکی دی چې غوښتل یې له یاد ولایت څخه په یوه کورلا ډوله موټر کې 8 کیلوګرامه تریاک بل ولایت ته انتقال کړي چې د امنیتي سرتیرو لخوا بالفعل نیول شوی دی. د کندوز ولایت امنیه قومندانۍ د 5مې امنیتي حوزې پرسونل تېره ورځ په دې باندې وتوانېده چې یو کس چې غوښتل یې له بدخشان څخه کندوز ولایت ته 8000 ګرامه تریاک رانقل کړي د یو کشفي راپور په اساس ونیسي. له دې کس سره 2 ټلیفونه 7910 افغانۍ هم نیول شوي دي. دا نیول شوی مظنون به پس له ابتدایي تحقیقاتو نه خپلې مربوطه مرجع ته وسپارل شي. دا کس په داسې حال کې نیول کیږي چې د همدې اونۍ په لړ کې 3 تنه هغه کسان هم د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شول چې غوښتل یې له ننګرهار څخه کندوز ته زرګونه ټابلیټکا ګولۍ انتقال کړي.